په کندهار کې د یوه پخواني جهادي قوماندان د قبر ویجاړولو ادعا شوې. ادعا کېږي چې طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پخواني جهادي قوماندان او د جمعیت اسلامي ګوند د مرستیال کلیم الله نقیبي د پلار نقیب الله اخوند قبر کیندلی او ویجاړ کړی دی. یو ځل بیا په طالبانو د یو بل جهادي قوماندان د قبر د ویجاړولو تور په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې په کندهار کې د پخواني جهادي قوماندان نقیب الله اخوند قبر کیندل شوی او تخریب شوی دی. نقیب الله اخوند د جمعیت اسلامي ګوند د مرستیال کلیم الله نقیبي پلار دی، هغه شخص چې له طالبانو سره خورا فکري تضاد لري او پخوا یې ورسره وسلوال نښتې هم کړي. د نقیب الله اخوند د قبر د کیندلو تور په طالبانو پورې شوی دی، خو په قطر کې د طالبانو سفیر محمد نعیم په خپله ټویټرپاڼه دا تور رد کړی دی. هغه لیکلي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملا نقیب اخوند د مقبرې په اړه چې مغرضو کړیو کوم تبلیغات خپاره کړي حقیقت نه لري. دښمنۍ او مغرضه کړۍ غواړي په دې توګه د ولس او حکومت ترمنځ مشکلات ایجاد کړي. خو د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي د دې سپینوي سره یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاسونو د دې مقبرې تخریب د طالبانو کار بللی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله ټویټرپاڼه د عمل غندلی. هغه لیکلي دا ډول عقده مندانه چلند د افغانستان د مشرانو عزت چې خدای ورکړی نشي کمولی، خو د طالبانو اصلي څېره لا بربنډوي. عطا محمد نور چې دی هم ځان د جمعیت اسلامي ګوند مشر بولي، په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د عمل له ملي شخصیتونو سره د طالبانو دښمني بللی.